سبا اختر دی او دا مرګري به مال په غوونه راکړي چې ته پرې زړو جامو کې اختر تیرې یا خدایا د دې غریبانو مرګ خلې مرګ دا ویډیو موږ د نن سبا حالاتو باره کې جوړ کړی چې نن سبا خلک ډیر زیات تنګ شوی دي نو د خپل گاونډیانو ډیر خیال ساتي ځکه چې روزه د وخت را روان دی نو خاصه نه چې خدای پاک بیا زمونږ ته پوښتنه کوي چې تاسو د خپل گاونډیان سره څه کړی دي کدا ټول عربستان می جوړ بادشاہ کړی او بابا بیا مونږ بچره بازار حاضر علي آیان دی وختي تو کولم هولې ازلو به مر کړو روزم پخړې تا مونږ په دې روزه کې سم راوړل بابا بچي ستا خبره صحیح ده دا زمان خو خنه ده چې زه تاسو له روزه ماته نه راوړم زمان د غواړي چې زه ډک لاس راشم خو څه وکړم 50 روپۍ دي سره په جیب کې سرکاري وړه ته پیدا کم او نو روزه ماته ته پیدا کم خو ځا الله پاک ته خیر وکړي ورځم کنه خیر خیر غریبای سمرا در پدر دې کما عمر نخپلهم فردی پاتې شو زما واړه واړه بچي پاتې شو کاکا ولې خیر خو دی دا ولې ماما ولې څه مسله ده بچی را دینه بغټه مسله کوي نن درې مرز د چې بچی راته نار دي روزه ماته رانه غواړي وجیب کې را سره 1 روپۍ نشته د چا نه سوال کولې نشم ځان راته بریښ ښکاري او زما دکاندار لا که هغه راله یا کار سودا راکړه او یا پیسې الله پاک ته خیر وکړي الله دې ملشي مړه دا نظام دی دا کم حالات را روان دي دا کم وخت چې روان دي پر راتلونکي وخت کې به د دې ټولو د حالي نو دا کم وخت پاتې شو موږ بچو ته هغه جماعت یې نشو پوره کولی ټماټر کیلو په څو دی ټماټر به ته ملو شي 250 او پیاز به ته 300 کې ملو شي او چاول په څو دی ماما چاول ښه چاول 600 روپے کیلو 550 600 دا هډې ګران نه دی یاره نه خدای دا غوښتنه نه دی یاره السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا بچی لکه سودا مې پکار ده ګرځم دا پر راکړه کرس کاکا ته څنګه درکو او اوس مې متیاز روپے خلکو ته پوری اختر را روان دي مونږ هم بچی دی روزه ده بچی ستا خبره صحیح ده خو ما ته نن درې مرز ده چې بچی راته نار دي خیر دی که سودا راله نه راکې نو بیا راله 1000 روپۍ قرض راکړه چې زه په دبل چا نه سودا راوالم کاکا درکړې به مې خو دومره پیسې راځي نه چې مونږ په بازار نه سودا راوړو نو مونږ خو هم د یو ځواب کې اریان کړي حاضر بچی دا کارت والا او دې خو راله وړه چک کنه وړه مشتا وکنه کاکا دلته ما ستا نمبر چک کو نو دا نایحل لازم په دې باندې ستا وړونه کېږي ها یا الله دا کم وخت پاتې شو دا کم ملک ته چې کم خلک نه اخله دي نو هغې د کورونو ته وړځي او چې کم اخل دي نو هغې ته و چې ستا په کارت باندې وړه نشته یا الله ته زمونږ په دې ملک باندې رحم وکړي خپل الله پاک دې زمونږ په ملک باندې رحم وکړي او دا ټول زمونږ د عملونو نتیجه ده که زمونږ عملونه سم وي هر څه به سم وي یلکه دا راته ووایه چې پلار د اختر له اغوستی او که نه زمونږ نو خدمت چېرته دی یار تو ګور علي زما د زړو جامو ته دا خبره ده چې ستا جامې خو زړې دي او ما له چې کوم دی نو پلار راله یو 2 جوړې جامې واغېستلې او په باټا کې راله بوټان واغېستل او اوس چې کوم دی مونږ ټول کور والا راغونډ شوي یو که نه او پلار هم ګاډې کړې دي مونږ د اختر لپاره نور شاپینګ هم کوو او موږ دا غریبانه خلک لا په دنیا کې پیدا کېدل څنګه د دې ځای کې ناس ویلي کوو ته نه یا خدایا دا یې مونږ کم وخت پاتې کړو چې اوس د ګاونډیانو نه خندا شو څه چله شو خدای چې هغې له مال ورکړی مونږ د غریبانان پیدا کړي ټول خو یو مسلمانان یو که نه یا الله مونږ سره خو بله لار نشته خو خودکشي به وکړو نو ځکه چې مونږ خو د خلکو د خندا شو سبا اختر دی او دا مرګري به مال په غوونه راکړي چې ته پرې زړو جامو کې اختر تیرې یا خدایا د دې غریبانو مرګ خلې مرګ
ظریف کاکا خبر خو نه کنه نه ولې خیر دی هغه زوی دې ځان پانسي څه کوه دی؟ زما بچی دا دې څه وکړو غریبۍ څومره در په در دې کما عمره نه خپله هم پردي پاتې شو زما واړه واړه بچی پاتې شو